دوستانو یو ښکلی ماشوم چې عمر یې 8 کاله او یو بل هلک چې رور به یې ورته هم ویل هغه هلک ورسره جنسي زیاتې یعنی زنا کړې ده. دوستانو دغه ټول معلومات در سره په ویډیو کې شریکول غواړم. ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ چې د ټولو معلوماتو نه خبر شئ. کم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل یې نه سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در رسي. سلامونه دوستانو. دغه واقعه چې په پنجاب کې را مخې ته شوې ده چې یو ماشوم عمر یې 8 کاله او د بل هلک ورسره په زوره زنا کړې ده چې دغه هلک به ورته رور ویلي چې د سره به مدرسې ته هم تلو چې مور یې ټول حقیقت ښکاره کړی دی او په میډیا یې دا خبره کړې ده چې زما د زوی عمر تقریبا 8 کاله دی چې دغه هلک ورسره په زوره بدکاري کړې ده او رور به یې ورته هم ویلي او دواړه هلکان به یو ځای مدرسې ته تلل چې یوه ورځ زما زوی مدرسې ته تلو چې ټول په وینو ګنده و چې تپوس مې ترې وکړو نو هغه راته وویل چې دغه هلک را سره په زوره زیاتې کړې دی او 3 ځله یې را سره زنا کړې ده. هلک ویل چې ما ته یې ویل چې بیټک ته ځو چې زه ورسره بیټک ته لاړم او هلته دننه شم نو ور یې بند کړو او لیټونه یې بند کړي وو او بیا یې زما سره دغه کار په زوره وکړو او یو ځل نه 3 ځله یې زما سره دغه کار په زوره باندې وکړو او ما ته یې دا هم وویل چې که تا چاته وویل نو تا به منګه قتل کو. دوستانو نن سبا که وګورئ داسې ډېرې کیسې او واقعګانې کیږي چې پکې داسې ماشومانو سره په زوره زناګانې کیږي. حکومت لا په دې خبره هم خاموشه دی. حکومت لا هم په کار دی چې د داسې کسانو دپاره یوه سخته سزا مقرر کړي او د هلک کورنۍ د حکومت نه مطالبه کوي چې موږ ته د انصاف میلاو شي او دغې ظالم له دې سخته سزا ورکړي شي. دوستانو دا د نن ورځ یو دردونکی خبر چې در سره مو شریک کړو. که ویډیو مو خوښه شوي وي لایک شیر کړئ، چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو م را سره تر اخرې پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې دلوي الله په امان.